نو کله چې تاسو مایکروسافت بینګ په نوم باندې دغه ټرانسلیټر ته لاړ شئ، په دغه سرچ اپشن کې ګورئ بي آی ان جي ټرانسلیټر، بینګ ټرانسلیټر. دلته زه مثلا لیکم چې اوسو سلام، hope you are fine. صحیح ده. بیا لیکم hope، مثال په ډول hope we remember my humble request for a translation of a paragraph of a little some of a paragraph and to Pashto as I badly I badly need it today for my project. دا مې ولیکه، دا اوس ترجمه هم کړ، خو د ترجمې مسله ده دلته دا زه په انګریزي کې هم اورېدی شم، بیا یې پښتو کې هم اورېدی شم لکه انګریزي کې. Salam, hope you are fine. Hope you remember my humble request for a translation of a paragraph into Pashto, as I badly need it today for my project. دا خو تاسو په انګریزي کې اورېده، اوس وګورئ پښتو کې. سلام، زه امید لرم چې تاسو ښه یاست. زه هیله لرم چې تاسو زما عاجزه غوښتنه په پښتو کې د پاراګراف ژباړې لپاره په یاد ولرئ، ځکه چې زه نن زما د پروژې لپاره خورا سخته اړتیا لرم. نو لږ ډېر په دغه ټکو پروناونس کولو کې مشکل لري، یعنې دا ډېر ښه نسبتاً ترجمه خو ظاهره ده چې د مخکې نه ډېره ښه کېږي، خو دلته اوس په غږیز بڼه یعنې په اډیو کې هم تاسو کولی شئ چې څیزونه واورئ. نو دا د ای آی د کمپیوټر او د ارټیفیشل انټلیجنس برکت دی. څومره چې دا زیات کارېږي نو دغسې به په دې کې لا نور هم کار کېږي. مطلب زه ورته لیکم ان سمیع الله خاطر، sorry typo ملګرا دی لایر دا ترجمه ډېر عجیب و غریب وکړه خو بیا I am Samiullah Khatir from Timurgura dir Lower. زه سمیع الله خاطر د لوګر د تعمیره دیر څخه یم. دا تیمرګری د تعمیره دیر ولیکه، نو دا لږ مشکل خو لري، البته چې څومره استعمالېږي او بیا ایکسپرټ خلک دې ته کار کوي، دې ته کنټینټس ورکوي، په دې کې ویلیو ورته ایډ کوي، نو بیا وخت په وخت سره به دا ښه کېږي.